پوښتنه باندې سره بحث تاسو نه یوه مشوره وغواړم چې هغه دا ده غواړم چې وپوهېږم په دې دینونو کې د بدخلافۍ لامل څه و او په اسلام کې د دې ټولو مشکلاتو او د دې تفریقو د دې ډلو ویشلو باندې لامل د دې هر څه ده او د دې حل لاره به څه وي چې موږ تاسو وکولای شو ټول مسلمانان په یو نوم باندې لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې اسلام یو دین و او ټول په مشترک ولاړ. غوږ ونیسه دا که اوس یوه خبره وکړه زه د هغې جواب درکړم. دا که اوس ته پر پړه پسې شروع کړې بیا له مانه خبرې هېرېږي. زه انسان یم، 2 غوږونه لرم، 4 غوږونه نه لرم چې 4 خبرې دې را یو ځای کړم. ته د اوله خبره دې بیرته له سره تکرار کړې چې زه نقطه تا ته جواب درکړم، نقطه تا ته جواب درکړم. تاسې په راغلې پوښتنه دې وکړه بیا جواب بیرته مه وایه. متاسفانه تاسې هم سوال کوئ هم جواب خپله وایسته. مایک دې خلاص کړه، مایک ورته خلاص کړئ، مایک مه ورته بندوئ. اوله خبره دې څه شی وکړه؟ دا منه قاري صاحب بښنه غواړم چې 2 پوښتنې وې، دواړه یو بل پورې تړلې پوښتنې دي. نه یوه پوښتنه چې ما درته انسان یم، بیا زه بیخي مازغه مو تاسې را خراب کړي دي اوس نه. نو یوه پوښتنه انشاءالله چې صبر به لرو سره. پوښتنه دا وه ما چې په دین کې د دې خلافونو لامل څه و چې په دا 3 دینونو یو بل قبول نه کړه او بیا پکې د اسلام دین کومو 3 دینونو؟ مثلا لکه څنګه چې الله پاک موږ او تاسو ته 4 پیغمبران لېږلي دي، هر یو ته حق دین حق یې ورکړی ده چې موږ او تاسو په دې ایمان لرو. ولې د دې بدخلافۍ او د نه قبلولو یو د بل د دې الله تعالی 4 پیغمبران را لېږلي دي؟ ټول کتابونه یې چاته را نازل کړي دي؟ ها دا 4 پیغمبرانو، دا 4 دینونه و نه؟ په اصل کې خو په دې موږ پوهېږو چې پیغمبرانو شمېر زیات ده، 1,40,000 زیات ده. ولې په دې کې چې دا کومو ته کتابونه را لېږل سوي دي لکه اسلام ده چې داسې که انجیل زبور فرقان چې ده موږ تاسو په دې باندې باور ایمان لرو. په دې دینونو کې د اختلاف موضوع چیرته ولا او ولې دا 4 دینونه دي؟ ما بندوي مایک ما ور بندوي تقریر شروع کی. دا دینونه و تاسو ته ارڅ ښکاري که نه، خو موږ او تاسو اوس په مذهبونو کې مذهبونه هم لرو لکه همداسې. د دې جواب زه اوس درکړم. ګوره د زړه سره اول خو دا خبره غلطه ده چې د دینونو په منځ کې اختلاف. اول دا خبره په دې خاطر غلطه ده د الله په نيز یو دین ده، د الله په نيز دینونه نسته. ښه د آدم علیه السلام نه راواخله بیا داسې پسې راځه شیث علیه السلام ته، نوح علیه السلام ته، هود علیه السلام ته، صالح علیه السلام ته، نوح علیه السلام ته، داسې پسې راځه پسې ابراهیم علیه السلام ته، اسحاق علیه السلام ته، اسماعیل علیه السلام ته، یعقوب علیه السلام ته، یوسف علیه السلام ته، ایوب علیه السلام ته، یونس علیه السلام ته، پسې راځه ان تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا یو دین ده. ښه بېشکه دا خبره د مسلمان دپاره په کار نه ده چې د دینونو په منځ کې د الله په نیز یو دین ده. قرآن څه وایي؟ ان الدین عند الله الاسلام. غوره دین، بهتر دین په نیز د الله څه شی ده؟ اسلام ده. په نیز د الله آدم علیه السلام چې الله پیدا کړی الی یوم القیامه یو دین دی الله په نیز غوره دین ده. بیا الله جل وعلا بل ځای کې څه وایي؟ ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. الله وایي له اسلام نه بغیر چې بل دین دی ولټول هرگز به درنه قبول نه کړم. اوس ګوره د هندوانو که وګورې دا د اسلام په مقابل کې بل دین ورته ویلی سو. اما یهودیت و نصرانیت چې کوم د عیسی علیه السلام په وخت کې و کوم د موسی علیه السلام په وخت کې هغه خپله اسلام و. بېشکه تاسې وګورئ یوسف علیه السلام قرآن کې څه وایي؟ توفني مسلما و هغه مسلمان و یوسف علیه السلام. نوح علیه السلام مسلمان و، موسی علیه السلام مسلمان و، عیسی علیه السلام مسلمان و، ابراهیم علیه السلام څه وایي؟ کان حنیفا مسلما. داسې آیاتونو کې د ټولو انبیاو د ټولو انبیاو یو دین داسې اسلام ده. لیکن فرق په څه شي کې نه؟ په شریعتونو کې ده. فرق په څه شي کې ده د زړه سره؟ په شریعتونو کې. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت او د زمانې دپاره الله جل وعلا همدا شریعت خوښ کړی کوم چې دا اوس له موږ سره ده. له دې زمانې نه مخکې چې نورو انبیاو د آدم علیه السلام د زمانې دپاره بیل شریعت و، له هغه نه وروسته بیل شریعت و، بیا له هغه نه وروسته یعنی په بعضې شیانو کې د مخکیني شریعتونو فرق ول د موږ له شریعت سره.
هغه د الله جل وعلا په هغه کې ډیر حکمتونه وو. اوس ما ته نسو کولای چې په دې ټولو آسماني شریعتونو باندې ځانونه پوهه کړو، ځکه ما ته کېدای شي اوس په خپله په قرآن پوهه نه لرو، نو سنې لرو نو په مخکیني شریعتونو به څنګه پوهه لرو. او بل دا خبره چې 4 کتابونه راغلي دي د الله له طرفه، د کتابونو شمار نه ده معلوم، دا 4 مشهور دي، لیکن له دې شمار حقیقي الله جل وعلا ته معلوم ده. ابراهیم علیه السلام تم صحیفې راغلي کتابونه و هغه، نوح علیه السلام تم راغلي دي وغیره وغیره. موږ په دې ټولو مخکینی آسماني کتابونو ایمان لرو. نو دغه خبرم بې ځای ده چې یو څوک وایي دا 4 کتابونه آسماني راغلي، نه له دې نه نور هم راغلي، علم الله جل وعلا ته معلوم ده. داسې موږ ته 4 ښودلی سوي دي موږ په شریعت کې د دې فقط د دې مطلب دا نه ده چې دا 4 راغلي دي، له دې نه مخکې نور هم راغلي، نور کتابونه صحیفې راغلي. دا په دې اوس